قلم لأوخ کڑا کوم دستانا مفرلیکم دزړه کتاب غنی کوم دستانا مفرلیکم دزړه کتاب غنی کوم دستانا مفرلیکم قلم لأوخ کڑا کوم دستانا مفرلیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ کرامو زه تاسو سره دوه خبرې شریکوم. اوله خبره دا ده چې موږ تاسو شیخ کرام که چېرته په اسلامي امارت باندې په اسلامي نظام باندې کوم ملاحظه ولرو، هغه ملاحظه یا حقه یا ناحقه. د دې ملاحظې لپاره زما نظر دا ده چې دا په لیکلې بڼه باندې په ښو الفاظو باندې په ښو دلایلو باندې له اړوند مرجع سره دا خبره شریکه کړو، او که خدای نه خواسته موږ تاسو را ولاړ سو دغه ملاحظه په میډیا کې ووایو، الشیخ صاحب هغه عالم به یې د اخلاص نه وایي، په نظام باندې به یې زړه درد کوي. هغه شیخ صاحب هم مخلص سړی، مجاهد سړی به یې، نیک سړی به یې، خو لیکن زموږ ستاسو د دې نظام مخالفین، د دې شریعت مخالفین، د دې وطن مخالفین چې هغه دې کار ته ناست دي چې د یو معتمد شیخ صاحب خبره پیدا کړي او مجلس او میډیا باندې ګرمه کړي، بیا نو هغه راولاړېږي دې خبرې ته دونه زور ورکوي چې د اسلامي نظام، شرعي نظام، قرآني نظام چې په زرګونو ککریو په قربانیو باندې راغلی ده او په زرګونو د شهیدانو په وینو باندې راغلی ده، دا باندې بدنامه کوي. نو شیخ صاحبانو زما تاسو ته توصیه دا ده چې کومه خبره کوم نظر موږ تاسو لرو هغه باید د خپل مرجع سره چې الحمدلله د هرې خبرې لپاره په دې نظام کې مرجع شته د هغو سره نږدې شریکه کړو، او که خدای نه خواسته داسې یو خبره وکړو چې زموږ ستاسو د اسلامي قرآني نظام ته کې تکلیف کې ضرر دی، د دې په ځای باندې چې موږ تاسو الله راضي کو ثواب وګټو د عذاب سبب بشي. ګوره قرآن کریم کې په بعضو خبرو باندې په صحابه کرامو باندې الله تعالی بندیز لګولی چې دا خبرې د الفاظ په داسې انداز باندې مه وایه، بلکې په داسې الفاظ باندې وایه. لکه سورة البقره کې په 103 نمبر آیات کې الله تعالی څنګه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ای مؤمنانو صحابه کرامو ته وایي څونه مخلص ول، لا تقولوا راعنا، راعنا لفظ مه وایاست، ولې چې دلته منافقان دي هغه له راعنا لفظ چې ښایي غلطه معنا اخلي. راعینا جن جوړی ای زموږ شپنکیه له روانت نه اخلي ای بیاکلیه، نو په دې سره اسلام بدنامه کوي. د دې په ځای باندې څنګه وایاست وانظرنا وقولوا انظرنا، داسې وایاست چې رسول الله موږ ته فکر نظر او مهلت راکړه چې موږ د ستا په خبره باندې پوه سو. اوس راعنا لفظ چې الله تعالی منع کوي او د انظرنا لفظ هغه امر کوي، په دې کې څه حکمت ده؟ حکمت دا ده چې په راعنا کې مخالفین غلطه فایده کوي او په انظرنا کې هغه غلطه فایده د منافقینو سلبیږي او خپل مقصد هم صحابه کرام رسیږي. نو که موږ تاسو شیخ صاحبان کومه ملاحظه ولرو په اسلامي نظام باندې، هغه طریقه سره اسلامي نظام ته دا خبره ورسوو چې د دین مخالفین، د شریعت مخالفین، د نظام مخالفین ترې غلطه فایده ونه کړي. څنګه شیخ صاحبان؟ همدا طریقه به صحیح. دوهمه خبره مې دا کوله چې کله یو مسله کې د شیخ صاحبانو په مابین کې اختلاف راغی، که دغه اختلافي مسله موږ تاسو میډیا ته راوباسو او هر یو باندې خپل دلایل وایو، دغه اختلافي مسله چې به یو لوی اختلاف په ملت کې په دې جامعه کې را پیدا کېږي، د دې په ځای باندې چې موږ تاسو په دې مسله باندې مناظره وکړو، دغه مسله په ښو دلایلو سره، په ښو الفاظو سره، دغه چا سره چې د موږ تاسو سره په دې مسله کې اختلاف لري له نږدې ورسره شریکه کړو، قدر یې مو که عزت یې مو، دا به ښه طریقه نه وي د دې نه چې موږ تاسو مناظرې باندې کوو. احسنه طریقه به دا وي. خدا یاد ساتئ
کله مناظرونه مسلې حل کېدلای په پاکستان کې ټولې مسلې حل وي بلکې په هر مسله باندې مناظرې راغلي دي لغو چې اختلاف جوړ شوی ده قوم ټوک ټوک شوی ده ملت ټوک ټوک شوی ده هر شی مو تاسو په سترګو باندې وي په پاکستان کې په مسله کې اختلاف راځي مثال چې آیا دا میلاد سنت ده او که بدعت ده یوه ډله په دې عقیده باندې جوړېږي چې دا بدعت ده یوه ډله په دې عقیده جوړېږي چې دا مستحب عمل ده یوه په مابین کې د اختلاف دې انداز ته رسېږي چې سره وهي سره ټکوي په ملت کې اختلاف د دې څخه ډلې جوړېږي څوک په یوه نامه یادېږي څوک په بل نامه یادېږي نو زه وایم چې مشایخو تاسو علما یاست تاسو قدر لرئ دې نظام ته دا نظام دې تاسو ده دا نظام به تاسو رهبري کوئ خو موږ تاسو باید دې نظام د ګټې لپاره هغه څه وکړو چې په میدان محشر کې هغه شهیدان چې په دې نظام باندې ورکړل شوي دي هغو ته جواب وکړو چې تا باندې وینې ورکړې تا باندې ککرې ورکړلې ستا کور باندې بمبار شو په دې باندې په زرګونو یتیمان پاته شول خو لیکن بیا موږ له دې نظام سره خیانت نه ده کړی د دې نظام سره موږ امداد کړی امداد دا اوسي په دې نظام کې اختلاف رانسي په دې ملت کې اختلاف رانسي او په دې بار اطلاع راځي کېږي دغه دوه مشورې وي خلاصتاً تاسو ته چې یو دا خبره ملاحظه په میډیا کې ونه ویل سي او دومره اختلافي مسلې څخه مناظره جوړه نه سي الله دې په دې خبرو باندې متاسف ټول عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد